ستړي مه شئ ګرانو هیوادوالو لرو برو پښتانه ورونو. هیله لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. له اوږدې مودې وروسته یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شومه، هغه هم له یو نوي لوست سره. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د پښتو ځینې مهم تړوییونه در پیژنمه. تړوییونه یعنې هغه لفظونه چې د هغوی په مرسته په متن یا لیکنه کې سړی خپل مفکرې او دلیلونه سره تړلی شي، له یو بل سره یې په تعلق یا تړاو کې راوستلی شي او ډیر مهم وي او متن ته ښکلا ورکوي. په انګریزۍ کې ورته لینکینګ ورډز وایي. زه د دې ویډیو په اوږدو کې کله نه کله انګریزي ژباړه هم ورسره وایم چې زموږ ځینې پښتانه چې له پښتو سره ډیر بلد نه دي هغه هم پرې په سمه توګه پوه شي. نو پیلوو پر لومړي تړویي باندې یا لینکینګ ورډ چې آن دی. آن یعنې د حتی یا ایون معنا ورکوي. که تاسو یې لاندې وګورئ لکه د یوه بېلګه، ازموینه دومره اسانه وه چې ان احمد پکې بریالی شو. The exam was so easy that even Ahmad passed it. یا بله بېلګه، دا خو ګران کار نه دی، ان ماشومان دا کولی شي. یعنې this is not a difficult task. Even children can do that. اوس راځو یو بل تړویي ته یعنې لینکینګ ورډز چې ان دا چې یعنې even though. لکه پولیسو هغه غل وویشت ان دا چې ژوندی یې نیولی شو. یعنې the police shot the thief even though they could have caught him alive or arrested him alive. یا بله بېلګه، هغه دا وړاندیز ومانه ان دا چې خطر پکې و. یعنې he accepted the proposal or suggestion even though it was risky. اوس راځو یو بل تړویي ته لینکینګ ورډز ته یعنې سره له دې چې. سره له دې چې دا معنا ورکوي یعنې ورته معنا ورکوي لکه ان دا چې یعنې although. دا although رانه په بښنې سره ناسم لیکل شوی. لکه د بېلګې په توګه هغه ښوونځي ته لاړ سره له دې چې ناروغ و. یعنې he went to school although he was ill. یا بله بېلګه another example، ننګیال له هر چا سره مرسته کوي سره له دی چې دی په خپله ستونزې لري. یعنې ننګیال helps everyone although he has many problems too. اوس راځو یو بل مهم تړویي ته که څه هم. دا هم د سره له دې چې یا ان دا چې غوندې ورته معنا لري چې په انګریزي کې ورته despite the fact یا although معنا ورکوي. لکه که څه هم دومره ګران کار نه و، نجیبې بیا هم لاس ترې واخیست. یعنې despite the fact it wasn't a difficult task, Najiba gave up on it. یا بله بېلګه، اتل ډېر نیک انسان دی که څه هم غریب دی. یعنې اتل is a very nice and generous guy despite the fact or although he's a poor guy. بله بېلګه یا بل تړوی چې ډېر مهم دی هغه سربیره پردې دی. سربیره پردې چې په انګریزۍ کې د furthermore یا moreover معنا ورکوي. لکه زه هلته تلل نه غواړم، سربیره پردې زه وخت هم نه ورته لرم. یعنې I don't want to go there. Furthermore, I don't even have time for that. یا بله بېلګه، هغه ډېر لټ او سست دی، سربیره پردې خپل مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلی.
He is very lazy. Furthermore, he can't even take his own responsibility. یو بل تړوی چې ډیر مهم دی هغه له دې پرته. له دې پرته یعنې besides یا apart from that یا د دې نه علاوه معنا ورکوي. لکه له دغې ستونزې پرته نور ټول کارونه سم روان دي. یعنې apart from this problem the rest is everything okay. All the rest things are going on okay. یا بله بلګه له دغو ګټو پرته انټرنیټ نورې ګټې هم لري. یعنې apart from these benefits internet has more many other advantages too. اوس راځو بل مهم یا اړین تړوی ته یعنې دې ته په زیاتو. دې ته په زیاتو یعنې in addition to that. لکه دې ته په زیاتو زه په ټویټر هم فعالیت کوم. یعنې in addition to that I'm always active on Twitter. یا دې ته په زیاتو باید وویل شي چې سړی ټولنیزې رسنۍ هم د ښو او بدو موخو لپاره کارولی شي. یعنې in addition to that it has to be said that one can use social media for bad or good purposes. دا وه د ځینو مهمو تړوییونو یعنې linking word چې ورته وایي یو لوست و. هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي او د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. هې چارې.